د پاکستان په تاریخ کې اسلام آباد د لومړي ځل لپاره د افغان برید ښکارېدل. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د دفاع وزارت له لوري په پاکستان کې دغه ډول ستر عملیات ترسره کیږي. نن د جمعې په ورځ باندې د افغانستان په مختلفو سیمو کې د هیواد ځوانانو او مخاورو مشرانو د افغانستان د اسلامي امارت د دفاعي ځواکونو ملاتړ اعلان شو. په مختلفو سیمو کې غونډې شوې وې. د جمعې د لمانځه وروسته خلک راټول شوي او د افغان ځواکونو په ملاتړ باندې نارې وهلې او غوښتل چې دوی ته اجازه ورکړل شي ترڅو د پاکستاني پوځ پر وړاندې اقدام ترسره کړي. په دې لړ کې د افغانستان د اسلامي امارت ویاند ذبیح الله مجاهد هم خبري کانفرنس درلود او په دې خبري کانفرنس کې په مختلفو موضوعاتو باندې خبرې وکړلې. یو مسله چې نن ورځ ډیر د بحث وړ وه او په مختلفو رسنیو کې د بحث سرټکی ګرځېدلی و، هغه دا و چې د افغان امنیتي ځواکونو له لوري اسلام آباد د ډرون د برید ښکار شوی و چې دا یو بېساري اقدام و چې په دې وروستیو کې افغان امنیتي ځواکونو پاکستان ننګولی هم و چې که چېرته دوی وغواړي د افغانستان په داخل کې عملیات ترسره کړي نو دوی به متقابل عملیات په پاکستان کې ترسره کړي او د دغه هیواد پلازمینه به هدف وګرځوي. څو موده وړاندې د پاکستان له لوري د افغانستان په شرقي ولایت ننګرهار په پکتیا ولایت کې په مختلفو ځایونو باندې د عامه وګړو په کورونو باندې هوایي بریدونه ترسره شول چې زموږ ډیری هیوادوال پکې شهیدان شو او همغه و چې د افغانستان د اسلامي امارت ویاند ذبیح الله مجاهد په خپلو خبرو کې ویلو چې موږ به په مناسب وخت کې د پاکستان مناسب ځواب ورکو او هغه دا و چې تېره شپه د افغان امنیتي ځواکونو له لوري د غچ اخیستنې عملیات پیل شو او 8 بجې دغه عملیات رسما پیل شو چې د خالد بن ولید قلی اردو د ویاند له لوري رسما اعلان وشو چې دغه عملیات پیل شوي دي او د شرقي ولایتونو د کونړ، نورستان، ننګرهار او همداشان په ځینې نورو ولایتونو کې د ډیورن کرښې په اوږدو کې دغه عملیات پیل شوي دي او د فرضي کرښې په اوږدو کې د پاکستاني رژیم مختلف پوستې د اور لاندې راوستلې شوې او دغه سیمه په کامل شکل باندې د افغان ځواکونو په ولکه کې غورځېدلې وه چې په دې عملیاتو کې ډیری پاکستانیانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه چې تقریبا 55 امنیتي چارواکي د پاکستاني پوځیانو غړي او همداشان پاکستاني پوځي رژیم مزدوران عسکر په دې پیښو کې وژل شوي وو او ډیری جسدونه افغان ځواکونو بیرته د افغانستان خاورې ته راړولي وو او همداشان 19 پوستې د افغان ځواکونو لاسته ورغلي وو چې په دې کې 2 لوی بیزونه هم شامل وو چې افغان ځواکونو په بشپړ ډول دغه ویجاړ کړي وو او تاسیسات ډیری له ځان سره افغان خاورې ته را انتقال کړي وو. افغان ځواکونو خپل عملیات چټک کړل او د پاکستان په خاوره کې د هوایي بریدونو لړۍ پیل کړله چې دغه هوایي بریدونه د بي پیلوټه الوتکو په مرسته ترسره شوه. دغه بي پیلوټه الوتکې د پاکستان په مختلفو ځایونو کې راڅرګندې شوې او بمبار یې ترسره کړه او ډیری هغه سیمې چې پاکستاني نظامیان پکې ځای په ځای وو د دوی بیزونه وو او د تاسیسات پکې ځای په ځای شوي وو هغه هدف ګرځول شوي دي او له منځه وړل شوي دي. په دې کې د صوابۍ سیمه هم شامله ده، کراچۍ، اسلام آباد، هغه برخې چې نظامي تاسیسات پکې وو دا ښکار ګرځول شوي دي. د ځینو راپورونو له مخې چې د پاکستان د اتومي وسلو او د تاسیساتو هغه مرکزونه چې په پاکستان کې موجود دي ډیری هغه سیمو ته هم دغه چاودنې رسیدلي دي او د افغانستان د بي پیلوټه الوتکو بریدونه تر هغه ځای هم اوږده شوي دي. د پاکستان د لومړي وزیر دفتر ترڅیمه په 6 کیلومترۍ کې هم د افغان ځواکونو له لوري د بي پیلوټه الوتکو بریدونه ترسره شوي دي چې د نظامي تاسیساتو
مرکزونه پکې وو او ډیری دغه مرکزونه له منځه وړل شوي دي. تر اوسه پورې د ځاني تلفاتو کومه شمېره څرګنده شوې نه ده، ځکه پاکستانیان کوشش کوي چې دغه شمېرې د رسنیو له سترګو لرې وساتي تر څو پورې هغه ضعف چې دوی په نظامي برخه کې لري نورو ته څرګند نشي. او د سیمې اوسیدونکو ته هم په کراتو دا یادونه شوې ده چې دوی ته اجازه نشته چې دغه سیمو څخه چې د افغان ځواکونو د برید ښکار ګرځېدلي دي له هغه سیمو څخه ویډیوګانې جوړې کړي او په خواله رسنیو کې نشر کړي. خو د دې ترڅنګ ځینو پاکستانیانو دغه چاره ترسره کړې وه او ډېرې ویډیوګانې د خواله رسنیو د سر ټکي وګرځېدلې او راڅرګندې شوې او ډېرې خلکو دغه ویډیوګانې وکتلې چې پاکستان په وروستیو کې بیا مجبوره شو چې دا تایید کړي چې په پاکستان کې د افغان امنیتي ځواکونو له لورې د بې پیلوټه الوتکو بریدونه ترسره شوي دي. دوی دا ومنله او د مطبوعاتو برخې مسؤلینو یې هم اعلان وکړ چې دغه بریدونه په پاکستان کې ترسره شوي دي. په افغانستان کې بیا د ولس غبرګون بیا دا و چې دوی په مختلفو برخو کې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د جمعې د لمانځه وروسته راټول شوي وو او د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ اعلان کړ او ویل چې موږ آماده یو چې په هر حالت کې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړو او په هغه سیمه کې چې دوی ته اړتیا شي نو دوی به چمتي وي چې په هغه سیمه کې د پاکستاني پوځیانو پر وړاندې باندې عملیات ترسره کړي که چیرته د افغانستان د اسلامي امارت له لوري دوی ته اجازه ورکړل شي. د خوست نه بیا راپورونه وایي چې د کورنیو چارو وزارت محترم وزیر سراج الدین حقانی هم هلته د جمعې د لمانځه له ترسره کولو وروسته په خطبه کې او همداشان ولسي وګړو سره په ناستو کې ویلي دي چې موږ د شخړې طرفداران نه یو او که چیرته څوک مو مجبور کړي چې دغه ډول کړنو ته لاس کو نو بیا موږ کولی شو چې په ډېر کم وخت کې پاکستان په خپله ولکه کې راواخلو او په خپل لاس کې ونیسو او وکولی شو چې دغه سیمې په خپل کنټرول کې راولو. د دې ترڅنګ د اسلامي امارت محترم ویاند ذبیح الله مجاهد هم خبري کانفرانس درلوده چې په مختلفو موضوعاتو باندې خبرې کړې وې. په دې کې تر ټولو مهمه موضوع دا وه چې دوی وویل چې موږ وکولی شول چې پاکستان ته دا وروښایو چې زموږ لاس د هغوی تر ګریوانه ورسېدلی دی او موږ کولی شو چې د افغانستان بدل په اسلام آباد کې واخلو او د پاکستان په مرکز کې خپل عملیات ترسره کوو. هغه څه چې غواړو کولی شو چې په پاکستان کې لاسته راوړو. دا یوه ډېره لویه لاسته راوړنه وه. د دې ترڅنګ په نورو موضوعاتو چې د سیاسي اړیکو موضوع وه چې د هندوستان موضوع د یادونه ډېره کېدله په دې خبري کانفرانس کې او هغوی ویل چې موږ یو خپلواک هیواد یو او کولی شو چې د هر چا سره د یو خپلواک هیواد په شکل باندې اړیکې ولرو او هیڅوک دا اجازه نه لري چې زموږ په داخلي چارو کې او همداشان په بهرني سیاست کې لاس وهنه وکړي. د دې ترڅنګ د پاکستان په مقابل کې چې کوم عملیات ترسره شوي د دې په برخه کې هغه یادونه وکړه چې موږ د بې پیلوټه الوتکو څخه په پراخه پیمانه باندې ګټه اخیستې ده او د پاکستان پوځي رژیم ته مو دا څرګنده کړه چې موږ هغه وروستۍ ټکنالوژي چې په نړۍ کې خلک پرې ډېر ناز کوي هغې ته هم لاسرسی لرو او کولی شو چې د خپل عرضي تمامیت او ملي ارزښتونو څخه په هر حالت کې دفاع وکړو. د دې ترڅنګ مختلفې څرګندونې خلکو درلودلې چې ذبیح الله مجاهد هم هغې ته ځواب ویلی دی خو د ډیورنډ هغې خوا خلک بیا د پاکستان په ملاتړ باندې په داسې حال کې راپورته کېږي چې د پوځي رژیم له لوري مجبوریږي تر څو پورې هغوی د پاکستان بیرغونه پورته کړي او د افغانستان پر ضد باندې شعارونه ورکړي. خو داسې ښکاري چې په تیرو کلونو کې لکه څه ډول چې د پاکستانیانو د پوځي رژیم چلند قبایلي سیمو همداشان د خیبر پښتونخوا په سیمه کې د پاکستاني وګړو سره و ناراضیتوب ډېر زیات او خلکو په مختلفو وختونو کې د پاکستان په دغه داخلي سیاست باندې ډېرې نیوکې کړي دي. خو وروستیو کې چې کومې دغه پیښې ترسره کیږي ډیری د پاکستان د پوځ په ملاتړ باندې چې ترسره کیږي نو مجبوریږي دغه خلک چې تر څو پورې د پاکستان د پوځي سیاست ملاتړ وکړي. لکه څنګه تاسو معلومه ده په بلوچستان کې هم ډیری خلک راپورته شوي او د ازادي غوښتونکو ډلې وې چې هغوی غوښتل د پاکستان څخه خپلواکي ترلاسه کړي. پاکستان په دې وروستیو کې له ډېرو مختلفو سیاسي کړکېچونو سره مخامخ ده چې د اقتصاد له نظره پاکستان په ډېر بد وضعیت کې دی. که راشو د افغانستان او پاکستان وروستۍ مسلې ته نو داسې څرګندېږي چې په تیرو
پیښو کې چې پاکستان په افغانستان باندې بریدونه ترسره کړي وو د سیمې او نړۍ له پراخو غبرګونونو سره دغه بریدونه مخامخ شوي وو او د هغه رسنۍ چې په نړیواله کچه باندې هغوی خپرونه لري او نشرات لري هغوی دلته راغلي وو او د ننګرهار د بهسودو سیمه چې کومه یوه وه هلته زموږ افغانان ورونو چې خپل ژوند له لاسه ورکړی دغه سیمې څخه لیدنه کړې وه او مختلف راپورونه یې په دې باندې نشر کړي وو او دا نړیوالو ته څرګنده شوې وه چې دغه سیمه چې دوی د خپل هدف ګرځولی وو دا یوه د غیر نظامیانو سیمه وه او دلته هیڅ داسې نظامي موجود نه و چې پاکستان ته د ګواښ په توګه باندې معرفي شي. پاکستانیانو په دې وروستیو کې چې کله د افغانستان هوایي حملې په پاکستان باندې زیاتې شوې نو د سعودي عربستان څخه غوښتنه کړې وه چې د دې ستونزې حل دپاره د سوله ییزه او د مذاکراتو لاره غوره کړي تر څو پورې وکولی شي چې دغه شخړې ته د پای ټکی کېږدي. خو تر اوسه پورې د افغانستان د اسلامي امارت دریځ په دې اړه باندې څرګند نه دی. تر اوسه پورې لا دغه حملې جریان لري او تر اوسه پورې جنګ په بشپړ ډول باندې نه ده درول شوی او د اوربند مسله هم روښانه نه ده. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده په تېر کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دغه ډول پیښه رامنځته شوې وه چې د مذاکراتو خبرې هم پکې رامنځته شوې چې د قطر او د ترکیې هېواد په منځګړیتوب باندې مذاکرات ترسره شو چې هغه مذاکرات د پاکستان د پوځي رژیم له لورې د معقوله غوښتنو په پایله کې بې پایلې پای ته ورسېدل او اوس دغه دی چې بیا دغه ډول کړنې ترسره کوي. نو ډېری هېوادونه هم زړه نه ښه کوي تر څو پورې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د رامنځته شوي کړکېچ منځګړیتوب وکړي ځکه پاکستانیانو هغه دریځ هغوی ته څرګند شوی دی او یوازینی هېواد چې په اوس وخت کې پاتې دی هغه عربستان دی او د ایران هېواد دی چې هغوی د دې مسلې د حل لپاره ټټر وهلی دی او تر څو پورې وکولی شي د دې مسلې حل راوباسي. تر اوسه معلومه نه ده چې دغه جګړه به تر کوم ځایه پورې وغځېږي خو ذبیح الله مجاهد ویلي که چېرته بیا افغانستان خاوره د پاکستان رژیم له لورې له ګواښ سره مخ شي دوی به ورته عمل ترسره کړي او پاکستان ته به غاښ ماتونکی ځواب ورکړي. موږ هم کوښښ کوو چې د دې پیښې په اړه باندې مختلف جزئیات راټول کړو تر څو پورې تر تاسې پورې در ورسوو. نو زموږ خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښې چارې.